د چمتلي صفا ښارګوټي کې د نږدې 200 پیرودونکو برېښنا اضافه بارې ستونزې په بشپړ ډول حل شوې. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلازمینه کابل او ولایتونو کې د برېښنا پیاوړو خدماتو وړاندې کولو په موخه د کابل برېښنا ریاست اړوند چمتلي برېښنا مدیریت تخنیکي کارکونکو صفا ښارګوټي کې د نوي سرکټ پیاوړتیا او تجهیزاتو نوي کولو سره د نږدې 200 پیرودونکو برېښنا اضافه بارې ستونزې حل کړي. دې سره د برېښنا پیاوړتیا سربیره د ضایعاتو مخنیوی هم وشو. تقریبا در سرکت ما 180 پایمتر بوده که 30% اضافه بار بوده. حالی تانستم که امی سرکت مربوطه از اضافه باری بکشم و تقویه کنم. د چمتلي سیمې صفا ښارګوټي ځای اوسیدونکي د شبکې له دې لوی اصلاح خوښي څرګندوي او وایي چې دې سره یې پرچاوې کمې شوي او د برېښنا ولټاژ هم په بشپړ ډول تنظیم شوی دی. سرکت نمبر 1 ما اضافه بار بوده. بازی را خواستیم که 31 صندوق دم یک سرکت ما بود، خواستیم که 15 صندوقش جدا کنیم، 16 سرکت دیگه صندوق یک سرکت جداگانه برش تمدید کنیم. خدا اجر بدهشان که زحمت زیاف کشیدن. ما از مشکلات برق انشالله خیلی خوشحال هستیم که خلاص شویم. خو پر دې سربیره د چمتلي برېښنا مدیریت د ګڼو نورو سرکټونو او برېښنایي تجهیزاتو پر نوي کولو او پیاوړتیا کار کوي څو د ژمي له رارسېدو وړاندې چې د برېښنا اړتیا کچه لوړیږي ټولې برخې اصلاح او پیاوړې شي. بسیار کوشش مامی است که در تابستان کوشش خود بکنم که پیش از زمستان مشترکین خصوصا سرکته ما که اضافه بار است او از اضافه باری بکشم تا بتانم به زمستان یک برېښنای خوب و صحیح به مشترکین خود برسانم. د افغانستان برېښنا شرکت د روان 1404 لمریز کال لپاره د ګڼو سرکټونو نوي کولو سربیره کابل ښار کې د ترانسفارمرونو بدلون او نوي کول هم په پلان کې لري چې ورسره به د سلګونو زره پیرودونکو برېښنا په بشپړ ډول منظمه شي.